السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دوستانو، نن در سره د هسکې مین ولسوالۍ د غوخترې د کلي یو زبردسته ویډیو چې ډیرو ملګرو به ارمان وي چې دا ځای به کوم ځای وي او موږ به نه یې لیدلی، نو د داسې یو ښایسته منظرې عکاسي ویډیو تاسو سره شریکومه چې په لیدلو باندې ارزي. ملګرو دوستانو، دا چې کله تاسو د هسکې مینې ولسوالۍ نه د غوخترې یا د سرې کلا په طرف راځئ، غوخترې ته کېوځئ، دا هغه لومبنۍ لاره ده. خو دا ویډیو موږ د لاندې طرف نه کړې ده چې د غوخترې نه پاس خوا راخیژي د ولسوالۍ په طرف راځي، نو دغه لاره ده. او په دې کې یو بله مهمه خبره چې دا په دې لاره کې یوه چینه هم راځي، یوه چینه ده چې دې چینې ته ځینې خلک د ښاپېرۍ چینه هم وایي. دا چینه په دې لاره کې راځي، دا به هم تاسو سره د هغې عکاسي تاسو سره موږ شریکه کړو. او بس ملګري دي، دوستان دي، روان دي او چکر ته تللي وو د غوخترې کلي ته، نو بس دا مناسب وګڼله چې په دې لاره کې دا ډېره ښایسته لاره یو شنه منظره ده. موږ وایو چې دغلته یو څو عکسونه هم واخلو او یو وړه غوندې د ویډیو کلیپ جوړ کړو او بس دا به تاسو سره شریک کړو. تاسو یې وګورئ، انشاءالله خوښ به م شي. خپله رایه کمنټ کې موږ ته وایي چې نورې دغسې ویډیوګانې تاسو ګورئ د هسکې مینې ولسوالۍ یا د نورو ولسوالیګانو د دې د غره د سیمې ښایسته ښایسته ویډیوګانې، عکسونه موږ تاسو سره هر وخت شریکوو. دا ملګري دوستان دي، ټول کوشش کوي چې د دې ښایسته ښایسته ځینو عکسونه تاسو ته واخلي. نو دا یوه روانه ویډیو ده، زه یې هم نه کټ کوم په دې خاطر چې د چا به یو څه ارمان وي د دې ځای لیدل او د دې ښایسته هوا او د دې ښایسته غرونو دا غونډیګانې، دا تیږې چې دا کلونه کلونه دلته څوک نه دي راغلي او دلته یو ویره وه، دهشت و، او اوس شکر الحمدلله امن و امان دی. هر څوک کولی شي چې دلته راشي. دا یو زبردست ځای دی، ډېره ښایسته هوا ده او دغه چینه ده دوستانو. تاسو ته به زه دا د نږدې نه وښایمه. د دې چینې ډېرې کیسې د خلکو په زړونو کې دي. دا یو د دې اوبه چې ته وګورې نږدې نه، یو زبردستې اوبه دي، یخې، تازه او ښه ښایسته او داسې جاري روانې اوبه دي، د غره نه راځي. پاس اخوا دېخوا کوم لښتی یا بل کوم دغه نشته، ډایرکټ سوری دی لاندې نه. دا د کلي خلک راځي سهار وختي کې دلته د لمبه اودس هم په دې چینه کې کوي. دلته دا تیږې پکې ایښې دي، دلته دننه ورځي، دننه پکې فنا ځای دی. نو دا ګورئ، زه تاسو ته دا د نږدې نه ښیمه چې تاسو وګورئ. بار نه دننه تک تور ښکاري، خو چې بیا دننه ورشي دننه پکې رڼا ده. دومره ډېر ژور هم نه دی، برابر دی تقریبا داسې د یو 2 مترو په اندازه دی. ښه یخې اوبه دي پکې، روانې اوبه دي، صفا سوتره، د غره د څوکې نه راځي، د واورې په شان یخې او مزېدارې. ډېرې ښکلې زبردسته چینه ده چې دا تاسو کله د نږدې نه وګورئ. بیا ډېرو دوستانو به لیدلې وي، دا موږ د موبایل په سکرین تاسو ته د نږدې نه وښوده. ښه صفا سوتره اوبه یې دي. نو زه هم داسې پاسه خیژو، دا یو څه ملګري دلته دمه کوي، ستړي شو، نو دغه منځی ځای دی، دغه یو طرف ته غونډۍ ده، پاسه جګه، بل طرف ته کورونه دي. موږ دا کوشش کوو چې ډېر د کورونو سیټ پکې مرکې را نه شي، چې څوک اعتراض ونه لري. بس صرف د لارې عکاسي م درته کړې ده. آینده کې ستاسو نظر غواړو، که دغسې قسمه ویډیوګانې غواړئ چې وګورئ، نو موږ سره رابطه ساتئ. موږ به وخت په وخت باندې د ښایسته ښایسته ځینو ویډیوګانې تاسو ته برابرو او تاسو به دا ګورئ، زبردست قسمه چمن او یو ډېر ښکلی ځای دی. د نږدې نه چې دا تاسو وګورئ ملګرو، ډېره صفا هوا او خاموشه خاموشي او پرسکونه ژوند. دا یو څو ملګري راغلي دي د لرې ځای نه او دا غواړي چې دلته چکر ته، موږ دلته دوستانو
د دوی سره نږدې نه راغلو، بس دا چکر یې موږ دلته ووهه او بیا هم د دې لارې عکاسي تاسو ته وګوره. دا یو څه پاس ځینه دا غونډۍ موږ تاسو ته ښایو چې یو څه اندازه پاس ځای دی، دغه ځای ګورئ.